فردوس خان د کندهار ولایت څخه پیغام را لېږي او پوښتنه کوي، وایي په هغه ځای کې چې تصویرونه موجود وي لمونځ کول څه حکم لري؟ مهرباني وکړئ ښاغلي مفتي صاحب ورته جواب ووایاست. محترمه، په دغه مسئله کې 8 سورته دي. اول به تاسو ته هغه 5 سورته بیان کو چې په دغه 5 سورتو کې دغه تصویر په موجودیت کې لمونځ بې له کراهته صحیح دی. اول د غیر ذی روح تصویر دی چې روح نه لري، لکه درخت، غرونه، موټر او داسې نور. او دوهم د ذی روح تصویر وي د انسان یا د حیوان، خو لکن دومره اندازه کوچنی وي چې پر مځکه باندې پروت وي، ولاړ کس یې سم نشي فهمولی چې کوم یې سر دی، کوم یې لاسونه دي، کوم یې پښې دي. او دریم د داسې ذی روح تصویر دی چې غټ وي د انسان یا د حیوان، خو لکن سر یې پرې وي، او یا د بدن داسې یوه حصه پرې وي چې دغه حیوان یا دغه انسان بې له دغه حصې ژوند نشي کولی. او څلورم هغه ذی روح غټ تصویر دی چې ښکاره وي، خو لکن د دغه عکس د دغه تصویر سپکاوی سوی وي، یعنی پر هغه بالښت باندې وي چې تکیه ورته کیږي، یا پر فرش باندې وي چې تر پښو لاندې کیږي، خو لکن په لمانځه کې د سجدې په حالت کې تر تندي نه لاندې کیږي. او پنځم هغه تصویر دی چې پټ وي او دغه پټوالی هم د تعظیم په سبب باندې نه وي. نو دغه 5 هغه صورتونه دي چې د تصویر په موجودیت کې لمونځ بې له کراهته صحیح کیږي. او وروسته 3 هغه صورتونه بیانوو چې د تصویر په موجودیت کې لمونځ مکروه دی. اول د داسې ذی روح تصویر وي چې غټ وي، ښکاره وي، خو لکن سپکوالی نه وي سوی، لکه پر دیوال باندې راځړیږي، نو بیا په دغه ځای کې لمونځ مکروه دی. تر ټولو سخت کراهت هغه وخت دی چې دغه تصویر د لمونځ کوونکي ومخته وي. په دوهمه مرتبه کې سخت کراهت هغه دی چې د لمونځ کوونکي تر سر لوړ وي. او په دریمه مرتبه کې هغه دی چې راسته طرف ته وي. او په څلورمه مرتبه کې هغه دی چې چپه طرف ته وي. او په 5مه مرتبه کې هغه دی چې شاته وي. او دوهم داسې ذی روح تصویر دی چې د تعظیم په خاطر باندې په صندوق یا بټوا یا بل شي کې پټ وي، یعنی دغه پټوالی د تعظیم په خاطر باندې وي، لکه خپل تصویر یا د ورور یا د پلار یا د استاد یا د پاچا یا د یو بل شخص. نو بیا په دغه وتا کې لمونځ مکروه دی. او دغه ځای ته د رحمت فرشتې هم نه راځي، ځکه شرعاً دغه ځای ډیر بد بلل کیږي. او دریم هغه ذی روح تصویر دی چې غټ وي، پر فرش باندې وي، لکن د سجدې کولو په وخت کې تر تندي لاندې کیږي، نو په دغه صورت کې هم لمونځ مکروه بلل کیږي.